بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راځو نن د ایډا پریمیر پرو 5م کلاس ته. زمونږ چې کوم 5م کلاس دی هغه به په ټایم لاین باندې چې د دې نه مخکې مونږه نیو سیکوینس ویله او دا اوس ټایم لاین دی. نو که زمونږ چینل چا نه سبسکرایب کړی راشئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. د ایډا پریمیر پرو لرننګ سټارټ دی په پښتو کې او د پښتنو ورونو دپاره هم مستفید دی او انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې څومره زمونږ وس کېږي او څومره زمونږ طاقت کېږي تاسو ته به هغومره چې کوم دی په وضاحت سره درس درکوو. کوشش وکړئ چې زمونږ چینل چا نه سبسکرایب کړی راشئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل آیکن ووهئ ځکه چې دې پسې مونږ انشاءالله نور ښایسته ښایسته پروګرامونه شروع کوو. ایډا ایلسټریټر، ایډا فوټوشاپ، ایډا بین ډیزاین، صحیح شو، افټر افیکټ او دا به انشاءالله په پښتو کې ښه په ډیټیل سره وي، ځان به ورته نه تنګوو. نو راځو ګورو که نه موږ سره د ټول نه مخکې چې ټایم لاین کې موږ سره دا ټول بار دی، صحیح شو، او دا چې کوم دی دا د ویډیو ټریکس دی، دا د آډیو ټریکس او دا چې لاندې وینئ دا موږ سره دا کرسر غونته کې دا موږ سره زوم ټول بار دی. د دې ځای نه موږ چې کوم دی دا زوم کولی شو، وینئ صحیح شو، دا زومینګ کوي موږ ته. آل چې کله ونیسئ که نه دا ګوره آل چې کله تاسو پرس کوئ دا تاسو سره چې کوم دی آلټ باندې او هغه ویل چې کوم دا استعمالیږي سکرول اپ او سکرول ډاون دې باندې موږ سره دا زوم او زوم ان او زوم آوټ کوي، صحیح شو. او بل چې کوم دی دا موږ سره دې ځای کې ګوره دلته موږ سره ټریکس چې کله ته زوم کوې نو ټریکس هم تا سره زوم کېږي د دې ځای نه، صحیح شو. دا موږ سره دی دې ځای کې چې که خیل دی کړی دا موږ سره ویني دا که موږ چې کله ټریک زوم کړو دې کې موږ سره کوم آپشن کوم تمنیل نه ورکوي، صحیح شو. تمنیل ځکه نه ورکوي چې دلته موږ د تمنیل دغه نه دی اخیستی. ګوره دلته دا ټایم لاین دی موږ سره دا سیکوینس دی، صحیح شو. بیا دې کې موږ سره دا ټایم لاین دی، دا که خیل داسې کړی دا د سیکوینس دغه دی. دا چې کله ویډیو سټارټ شي مثال څومره دغه کې ته غواړې فریم کې که نه که خیل دې کړی دې ځای کې زه مثال ورکړم 30 فریم چې کوم دی زه دا مخکې بوځم نو 30 فریم به دا موږ سره چې کوم دی دا لاړې مخکې لاړې ځکه دا موږ سره 20 فریم پر سیکنډ ده که نه. دا چې کله 20 فریم پر سیکنډ راغی نو لس چې کوم دی دا 10 سیکنډه پې د پاسه واوړېده. نو دغه شان چې ته غواړې چې دا ویډیو مخکې ته ځان سره بوځي او وایې چې یاره زه مخکې بوځم نو مثال 15 منټه ته ورکړه به ډایرکټ تاله چې کوم دی لاړه 15 منټو ته ځان ورسو دی دغه چې ما دا موږ سره چې کوم دغه دی دا لاین دی د دې ټایم لاین کې، صحیح شو. نو دا چې کوم دی دا موږ سره دغه دی دا پلیر پوزیشن دی که نه پلی هیډ پوزیشن نو د دې دا کار موږ سره دا کوي. بیا موږ سره چې کوم دی ګوره دا سنیپ دی، صحیح شو. سنیپ دا کار کوي چې مثال تا سره دوه ټریکس چې کوم ته کله یو بل سره کمباین کوي مثال لګې یو بل سره نو دا موږ سره دا کار کوي چې دا کله آني نو دا اوس آف شو. ګوره دلته که خیل دی کړی موږ سره دا ټریکس دی مختلف، صحیح شو. دا ویني ګوره ها دا مختلف ټریکس دی موږ سره دا ویني. دا که چې کله موږ داسې بوځو که نه واپس دې که خیل ته دې ته که تاسو خیل وکړئ دې ځای کې موږ سره چې کوم دی دا سنیپ کېږي نه ګورئ ډایرکټ دا بیا تا سره داسې اپشن درکوي چې یاره دا سنیپینګ کوي مثال تاسو دې ځای سره ته ټچ شوي او دلته ستا چې کوم دغه دا مثال ټریک د بل ټریک سره چې کوم دی ولګېده نو دا سنیپ موږ سره دا کار کوي چې دا ټایم لاین کې موږ سره سنیپینګ کوي. دوه ټریکس چې کوم دی دا د یو بل شو کوي چې د دې ټریکس دغه لګېدلې مثال ګوره ورته دلته په اسانۍ سره چې کوم دی تاسو پې پوهېږئ دا که خیل هم کړی ګورې دا موږ سره داسې نشان یې راکړو چې یاره دې ټریکس کې نور دغه نشته د اخوا نشته تللی ګوره لګې دا ویني داسې دا د فلټر غونته کې اپشن ورکوي، صحیح شو. دا موږ سره چې کوم دی د دې
د دې سنیپ وضاحت دی. بیا راشه دا موږ سره مارکر دی مارکر چې مثال ته کوم ځای کې دې ځای کې مثال ایډیټینګ کوې دلته یو ځای ته کټوي کوې دې ځای کې تا مثال دې ځای نه پورې دا مارکر دی ولګوه صحیح شو دلته دې مارک ولګوه. بیا چې ته مثال دې ځای له راشي دې ځای کې ته خپل ایډیټینګ کولی شي واپس یې ختمولی هم شي دې ځای نه مثال که ختمې. بیا موږ سره ګوره که ته وایې چېرې زه مثال د دې ویډیو د دې دا چې کوم دغه دی دا فیل دی کړی دې باندې چې کله ته کلیک کړې دلته صحیح شو دې ځای کې ته کلیک کړې دې ځای کې تا سره چې کوم دی ګوره اپلای ډیفولټ ټرانزیکشن صحیح دې ځای کې ته خپل دغه ټرانزیکشن چې کوم دی دا مینس کې موږ سره دا ویډیو هیډ تمنیل چې کوم دی صحیح شو ټایل تمنیل دا ګوره موږ سره بیا همته ښې ټایل تمنیل چې کوم ته کله دا زوم کې دا وینې دا موږ سره د دې ویډیو ټایل تمنیل موږ سره وښودو شو کو صحیح شو. دې ځای کې که ته غواړې چې یاره هیډ تمنیل دغه کې دا اولنی سټارټ تمنیل دا وینې دا تا سره چې کوم دی دلته شو کو دلته به راشي د سیکوینس چې کوم دا د 3 لاینز دي دې باندې به کلیک اوس مثال ته کنټینیو ویډیو تمنیل غواړي چې مثال د اول سره چې کومه ویډیو شروع شوې د هغې اخر سره پورې تمنیل غواړي نو دا به کلیک کړي صحیح شو تا سره دا چې کوم دی شو کوي ګوره ورته دا ګوره دې ځای کې موږ سره دا شو فعل هم کړی دا یې یو دوه درې دا کنټینیو تمنیل موږ سره دا چې کوم دی په خپل دغه کې راوسته دا یې شو کړو نو دغه طریقه باندې چې کوم دی د دې کار کېږي صحیح شو خو ښه خبره دا ده چې کنټینیو ځان سره مه اخلئ بس همدغه یو چې کوم دی ویډیو هیډ تمنیل چې کوم دی دا صحیح دی او یا مثال دا غواړئ چې یاره زه مثال دغه دا هیډ سټایل تمنیل چې اخرنی او اولنی تا ته چې کوم دی دواړه شو کوي دا د دې نننی چې کوم دی دا په دې آرټ چې کوم دی دې باندې دا موږ سره زوم او زوم ان او زوم اوټ او دې ځای کې چې کوم دی دا ګوره دې ځای نه زوم دا چې کوم دی دا ټریک تاسو ته زوم کولی شي او زوم ان او زوم اوټ چې کوم دی دې دواړه کولی شي صحیح شو. دا چې ته آرټ به ونیسي دا تاسو سره زوم کېږي. دا موږ سره چې کوم دی نننی کلاس دی د دې په حواله بیا دا ټریکس چې کوم دی دا څنګه لګېږي که نه دا مختلف خپله طریقه ده انشاءالله دا هم په راروان کلاس کې چې کوم دی موږ وایو خیره سره انشاءالله. که زموږ چینل چا نه سبسکرایب کړی راشئ چینل سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د بیل آیکن ووهئ چې موږ نوي نوي ویډیوګانې تاسو ته درشي او زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله.